نمونه کې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست مینوال په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلیو کې به نغښتي وئ ذبیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې له یوې نوې او ښکلې ویډیو سره حاضر شوی یم مینوالو په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې د سمسنګ اکاونټ جوړ کړو یا د سمسنګ آی ډي جوړه کړو نو مینوالو په دغه ویډیو کې به نن تاسو ته ټوله طریقه ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په اسانۍ سره په خپل موبایل کې د سمسنګ اکاونټ جوړ کړو ترڅو ورڅخه استفاده وکړو د سمسنګ اکاونټ څو ګټې لري یوه ګټه خو یې دا ده کله چې ستاسو موبایل کې ډرایو موجود وي تاسو ګورئ مینوالو دغه ته ډرایو وایي په دې کې تاسو کولی شئ چې خپل تصویران خپل اسناد خپلې ویډیوې د انټرنیټ په ذریعه باندې په دې کې کیږدئ نو دغه ډرایو چې دی دغه سمسنګ اکاونټ سره تړاو لري کله چې سمسنګ اکاونټ ستاسو موبایل کې فعال وي نو تاسو کولی شئ چې په دې کې خپل اسناد او مهمات کیږدئ او دوهمه خبره ده تاسو ګورئ دلته سیکور فولډر دغه سیکور فولډر چې دی دغه هم سمسنګ اکاونټ غواړي که چیرته ستاسو موبایل کې سمسنګ اکاونټ نه وي نو تاسو نشئ کولی چې په سیکور فولډر کې تاسو پټ شیان یا محفوظ شیان کیږدئ نو تاسو په دې کې هم کولی شئ چې په سمسنګ اکاونټ کې دغه شیان پټ کړئ نو سیکور فولډر ته به تاسو سمسنګ اکاونټ ورکوئ او د موبایل دریمه ګټه د سمسنګ اکاونټ سره داسې تړاو لري کله چې ستاسو موبایل څوک فارمټ کوي که چیرته ستاسو موبایل کې سمسنګ اکاونټ کې وي نو د سیټینګ له لارې ستاسو موبایل هیڅوک هم نشي فارمټ کولی که چیرته له چا څخه په غلطۍ کې د فارمټ یا د فیکټوري سیټ بټن ته ګوته ورتېره شوه او غواړي چې فارمټ کیږي نو بالکل به نه فارمټ کیږي ځکه چې هغه وخت ستاسو د سمسنګ اکاونټ پاسورډ تاسو نه غواړي تاسو به د انټرنیټ سره تړلی وئ او تاسو به د سمسنګ اکاونټ پاسورډ ورکوئ کني ستاسو موبایل فارمټ نه اخلي نو د دې ټولو طریقو لپاره تاسو د سمسنګ اکاونټ ته اړتیا لرئ نو مینوالو راځو دې ته چې سمسنګ اکاونټ څنګه جوړولی شو د دې لپاره به مینوالو تاسو لومړی د موبایل سیټینګ ته ولاړ شئ کله چې سیټینګ ته ولاړئ مینوالو دلته به مینوالو تاسو ګورئ کلاود اینډ اکاونټس دې باندې به مینوالو تاسو کلیک وکړئ کله چې دا کلیک کړ دلته به اکاونټس باندې کلیک وکړئ همداشان ښکته به ولاړ شئ دلته اډ اکاونټ ګورئ دلته اډ اکاونټ باندې به تاسو مینوالو کلیک وکړئ کله مو چې کلیک کړ دلته ګورئ مینوالو موږ ته زیاتې آیډیانې راکړل شوي دي تاسو کوم آیډي غواړئ چې جوړه کړئ او کریټ یې کړئ نو دلته مینوالو لومړنۍ سر کې تاسو ګورئ سمسنګ اکاونټ دې باندې موږ کلیک کوو کله مو چې دا کلیک کړ دلته به انتظار وباسئ دلته مینوالو ګورئ لاندې موږ ته دوه اپشنې راکړل شوي دي یو دا ساین ان او دوهمه اپشن دا کریټ اکاونټ که چیرته ستاسو سمسنګ اکاونټ فعال وي او تاسو د سمسنګ اکاونټ لرئ نو تاسو به دلته ساین ان باندې کلیک کوئ او که چیرته تاسو نوی اکاونټ جوړوئ نو دلته به تاسو کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ نو مینوالو دلته زه کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم تاسو ګورئ مینوالو دلته په لومړي سر کې له تاسو څخه ایمیل ادرس غواړي تاسو به دلته ایمیل ادرس ورکړئ تاسو ګورئ مینوالو دلته یو ایمیل ادرس ورکوم دا مې ایمیل ادرس ورکړ لاندې به مینوالو تاسو اوته عددیز کوډ ورکړئ یا پاسورډ ورکړئ کله چې ستاسو کوډ له اوتو حروفو څخه کم وي له اوتو تورو سره برابر نه وي نو ستاسو دلته پاسورډ به نه منل کیږي همداشان که ستاسو پاسورډ سټرانګ یا قوي نه وي نو ستاسو پاسورډ دلته نه منل کیږي دلته نوم ورکوم همداشان تخلص ورکوم تاسو ګورئ مینوالو دلته ډیټ درنه غواړي برث ډے دلته به مینوالو تاسو کول وټکئ دا به ډن کو او دلته به مینوالو تاسو نیکسټ باندې کلیک وکړئ کله مو چې نیکسټ کلیک کړ دلته ګورئ لومړنی سر اپشن ګورئ آی اګری ټو آل دې باندې به مینوالو کلیک وکړئ او بیا به اګری باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې شکل راشي مینوالو دلته به تاسو ګو ټو باکس دې باندې بک وکړئ دلته مینوالو له تاسو څخه همغه ایمیل غواړي کوم ایمیل چې تاسو هلته ورکوئ دلته به تاسو همغه ایمیل ادرس داخل کړئ
دلته به مینوالو تاسو پاسورډ ورکړئ. کلوز باندې به کلیک وکړئ. دلته مینوالو ډن باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو سمسنګ اکاونټ فعاله شو. تاسو ګورئ مینوالو دلته سمسنګ اکاونټ فعاله شو. نو تاسو کله چې دلته کلاود اینډ اکاونټ ته راشئ نو دلته ګورئ مینوالو ستاسو سمسنګ اکاونټ فعاله شو. نو دا ستاسو سمسنګ اکاونټ دی. که چېرې تاسو غواړئ دلته تصویر ورکړئ دلته به تاسو د کیمره باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو کولی شئ چې خپل تصویر هم ورکړئ. نو مینوالو دا وه د سمسنګ د اکاونټ د جوړولو طریقه. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې لایک او شیر یې کړئ. او که هر څوک زموږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي وي او زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب نو زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر ښه په پاک رب سپارم د الله په امان.